اوس یو سټوډنټ داسې دی هغه چې زه سټډي نشم کولی نو د سټډي نه کولو چې دی د دې ډېر شی وجوهات دي که فرض کړئ یو ماشوم داسې دی چې هغه جیم جوین کولی شي که جیم نشي جوین کولی نو دی دې روزانه چې دی ایکسرسایز کوي د روزانه ایکسرسایز به دا پیدا چې د ده ذهن ته چې دی هغه دماغو ته بلډ سپلای چې دی هغه ډېر زیات دی نو هغه بلډ سپلای چې کله ورته ډېره زیاته کېږي نو ذهن چې دی هغه بیا صحیح کار کوي دویم کار دی دا کوي چې خوراک دی ډېر خوري لکه کله چې دی سکول ته ځي یا کالج ته ځي یا یونیورسټۍ ته ځي د سټډي کې پرابلم وي نو دی داسې خوراک خوري چې باقي انرژي زموږ سره ډېر زیاته شي وایي نو ثابته ورځ چې دی دی ورته په لیول کې نو هغه سټډي چې دی په ښه طریقه باندې کولی شي یو ایکسرسایز او یو مونږ ورته کوم ګوډ سنیکس ورته وایو ګوډ سنیکس دا دي چې کله ښه خوراک کوي نو ښه خوراک سره د ذهن بل دا کار کوئ چې سټرس ونه اخلئ په ځان باندې ټینشن نه راولئ کله چې تاسو په ځان باندې ټینشن نه ولئ نو هغې سره یو غټ مرض لګي چې د معدې مرض راځي چې کله چې د معدې مرض راشي نو د هغې سره بیا دنیا مرضونه چې دی نور راځي او د سټوډنټ لپاره زیات تر چې دی د معدې خیال ساتل چې دی پکار وي ځکه چې معدې بیماري راشي نو هغې سره پوره بدن چې دی بیا ګډوډي نو سټرس چې دی په ځان باندې مالئ بل دا چل کوئ چې د ځانه کتابي کیړې چې دی ځانه مه جوړوئ ځکه چې د سټډي کولو چې دی طریقې یو کس داسې چې هغه 10 ګنټې سټډي کوي خو پیپر کې د هغه مارکس نه راځي یو کس داسې چې هغه 1 ګنټه سټډي کوي خو هغه پیپر چې دی ټاپ کوي نو هغه پیپر د سټډي کولو چې دی هغه له ټیکټکس چې دی هغه له ورځي نو په دې درېو خبرو زیات خیال وساتئ چې تاسو ایکسرسایز کوئ یو ښه خوراک خورئ او یو چې دی ټینشن مه لئ انشاءالله تاسو چې دی ښه به